مردم سمت جنوب و سمت مشرق آمده و خصوصا در این روضه مبارک و از این فضا لذت میبریم. واقعا بینیدای عزیز امروز مزار شریف پر از مردم قندار است. کجا هستی؟ اینجا هستی؟ این یخن است که بیا اینجا دلتر است. اما در هر جا که ما سار میخوریم با گروه از هموطنان عزیز ما روبرو میشویم که از امو پوشیدن طرز لباسشون معلوم میشه که از او طرف آمده. بینندگان عزیز، ما در روضه مبارک هستیم پیش دو توریست که از روسیه آمده. متاسفانه ما روسی را یاد نداریم، انگلیسی را یاد داریم. کاش که اینا انگلیسی را یاد می داشتن. اینجا که وطندار ما ترجمان هم روشن هستن. Очень, мы 3 дня здесь, 3 дня. Все очень здорово, безопасно. Очень нравится, что люди открытые, вот как сейчас, да, все подходят, общаются. مردمی که از سمت آمده گروه ایستاد میشن عکس میگیرن. مثلا یک گروه همین لحظه اونجا ایستاد شدن، نمیفهم که 10-15 نفر است عکس گیری میکنن و یک گروه دیگه هم پایین ایستاد بود عکس گیری میگیره. چندین گروه اونجا هستن که هنوز هم داخل روضه مبارک هستن. زن مطمئنه که تو انگلیش زن معرفی کولی هستی؟ Would you mind introduce yourself? Yeah, of course, why not? No? Yeah. Go ahead. Yeah, in the name of Allah, my name is Mr. Ahmad. I'm from Afghanistan, living in Kandahar. And then the Eid has come, then I came here. You came here? Yeah, Mazar. You should use simple past tense. You came to Mazar Sharif. Yeah, Mazar Sharif. بینندگان عزیز، ما در لابلای برنامه هم براتون اشاره کردم که این مردم بیرون از روضه مبارک در حال برآمدن هستن و میرن نان نوش جان میکنن. نو ماشان تو کم شی می د دې ځای فرمایشور کې خپل پخوي په کوټه کې شپږ خا به شک چې پخوي د چرګ گوشت بخو د چرګ گوشت غورمه کتنه ورجی یا غورمه ده موږ نه ملمنه کا ولې نه کو بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. امیدوار هستم که از رخصتی های عید لذت برده باشین. ما هم لذت بردیم واقعا، اما بهترین و بیشترین لذت را میفهمین کدام مردم برده. واقعا برش یک سلامی تقدیم میکنم. مردم زیبای ولایت قندهار، شما باور بکنین که آفرین این مردم هم کار میکنن، هم زحمت میکشن و هم از چکرشان لذت میبرن. فکر بکن که امروز ما با یک سر خوردم با یک موتر بسیار کونه. رفت هرات، از هرات آمده بادغیس، از بادغیس آمده به مزار شریف به خاطر چکر و سیاحت. در موتر هم اصلا جان نمانده. آفرین، صد آفرین نشان به خدا. یک گروه از قندار میمانه آمده بودن، ما گرفتیم بردیم به جوزجان، از جوزجان بردیم به سرپل، از سرپل مستقیم پس آمدن بردیم به شولگر و امشب اینجاست، فردا میره طرف تخار. واقعا دیگه مردم از این چکر و از این رخصتی های عید لذت میبرن. همین لحظه قسمی که شما در تصویر میبینید در بک‌گراند پشت سر هر جایی که اگر دوست من به تصویر بکشه مردم سمت جنوب و سمت مشرق آمده و خصوصا در این روضه مبارک و از این فضا لذت میبرید. این مردم که میبینیم همین از فکر میکنم که از قندهار آمده. یک گروه دیگه همین آمدار هستن، مطمئن هستم که اینا هم از قندهار آمده. من یکش دعوت میکنم که بیاین اینجا، بیاین شما بیاین اینجا، بیاین. سلام علیکم. سلام علیکم. چال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ یک ذره نزدیک بخیر است. من در این صحبت میکنم تو پشتو صحبت کن. صحیح است؟ وسیاس نامت؟ نام جانان افغان است. جانان افغان. از کجا هستی؟
از کجای قندار؟ از قندار هستی؟ از قندار هستی. تو پشتو بگو خیر است، من دری صحبت میکنم. دری شما که بسیار جالب است، بسیار شیرین است. چند روز میشه که از قندار آمدی؟ 4 ورځې مې کې د اختر پر 2 ما را رسېدی د هرات څخه د کندهار څخه هرات رالو د هرات څخه دلته رالو مزار شریف. از هرات آمدی بادغیس؟ بله. از بادغیس آمدی فاریاب؟ بله. از فاریاب آمدی جوزجان؟ جوزجان. از جوزجان آمدی مزار؟ مزار شریف. چطور بود مزه کرد؟ چکر چطور بود؟ ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښه ځای دی قرباني سم. همراه چند نفر آمدی دوست رفیق چند نفر؟ 6 نفر است. 5 نفر. 5 نفر. بیشک ول. چند موتر است؟ 2 موتر، 1 موتر. 2 موتر. چند تاش خراب کردی در راه؟ هیچ خراب نشد. خیر ورسید. در قندار چی کار میکنی؟ انجیر کار، تجارت. تجارت انجیر. کجا صادر میکنی؟ کم هیواد صادریه؟ هندوستان. 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 ایست دریم ایست نزد کردی شو؟ یا نه دم از کردی. شاید څورز په مزار کې اصله خیره. 4-5 ورځې مونیت دی د خیره. بیا چیرته ځې کوم ولایت ته ځې له خیره؟ بیا نو زه دغه شي پر اوړو د بدخشان او کابل وغه خوا. سخر بدخشان. بیا ځې بیا دغه ته ځو. برته کور ته ځې که؟ کور ته ځو بیا. ستی اختر معمولا په دې سمت شمال کې 3 ورځې 4 ورځې اختر دی. ستی 2 ورځې اختر دی. زموږ بالا 10 ورځې 12 ورځې 15 ما پیشتر گفتم مکتوم آفرین مردم قندار زحمت میکشه کار میکنه. ما شما 4 روز ایت میکنیم، اینا 10 روز 15 روز و گروه میه. یگان گروه است واسکت کلا کلش یک رنگ. امیدوار هستم که اونام سر بخوره. شب میمانی ما میشی؟ تشکر. ها؟ تشکر مننه. سلامت باشه. جور باشه. کارودن. سلامت باشه. جور باشه. میریم با یک گروه دیگه که ببینیم که از کدام ولایت آمده. تنها مردم قندار باید تحت پوشش خود قرار ندیم. مردمی که ممکن است پکتیا و خوست و هرات و بادغیس از اون طرف هم آمده باشن یک ذره بارا تا څنګه راس ترس داسې کمرې ته ځان شوره څنګه یې جوړ خو په خیر څنګه یې ښه خو یې نوم دی اطلاس کجا هستی کندهار سره کندهار سره غلی بېشک څو ورځې کې راغله یار نن مې د خیر سره 15 ده همراه چند نفر اندیال رفیق دوست آمدی 12 نفر 12 نفر بېشک والا از کدام راه آمدی از کابل آمدی از هرات بادغیس هرات بادغیس داره چی کار میکنی خودت؟ د موټران کار کوم. بېشک والا څنګه موټر دې د ځان سره راویستی دی؟ اکواوي دی. اکواوي دی؟ ښه په خیر راورسېدلې؟ څو ځای خو دې نه چپه کړی؟ یا الحمدلله بس ډېر ښایسته سفر. څو موټره وه؟ 2 موټره یو موټر 3 موټره نن دې څومره ده چې په مزار کې یې؟ یاره نن مو شپې ته 2 ده د خیر 2 ده بل پلان څه دی؟ کم ځای ځې کوم ولایت؟ د کابل خواته روان دي. کابل ته ځې؟ ښه بیا نو ځې کندهار ته؟ وای بیا نو زه د خیر ته نو په چکر راوتلی د ملګرو سره؟ احتیاط کوي مقصد بیروبار ډیر دی پر سړکونو باندې ازدحام ډیر دی ځوانات هم دغه خواست چې احتیاط وکړي او ته خپل ځواني ته احتیاط کوو الحمدلله موږ خپل احتیاط کوو ته خو د موټر پر چلای خو نه موټر خو ته نه چلای یا الحمدلله بلې وشلې سلامات اوسه کور اوسه اج صاحب ته راشه ستړی مه سې کم یو راست دا ګرځندې ولاندې ستړی مه سې څنګه یې جوړې په خیره ستا نوم څه دی من نام سمیع الله دی. سمیع الله خودت از کجا هستی؟ کندهار ماشاءالله که مصاحبه است که قنداری که مصاحبه است که قنداری امروز چند نفر آمدی؟ 19 کسی 19 نفر آمده څو موټره 3 موټره څو ورځې کې چې راغلی دلته نن را ورسېدم نن شپه دلې مزار کې بیا چیرته ځې له خیره زما کابل ته بیا نو برته ځې کندهار ته ته څه کاروبار کوې کندهار کې زه د انځورو کار کوم د هغه د کندهاریانو د موټرو د انځورو کار کوي آفرین نو ستی اختر هم بس 15 ورځې دی دغسې 15 ورځې دی بیا برته بس کار ته شروع کوئ بېشک ګوډاره د جمعې ورځ د میلې منظرې ده هر وخت مو اختر دی په جمعې ورځ کندهار کې هغه ځای چې اوبه دي ډاله هلته مو ښه بیروبار دی بل د ریګو ځای کې مو ښه بیروبار دی بل عینو مینه کې هم ښه بیروبار دی دا 3 ځای ښه بیروبار لري ماښام زموږ میلمانه کیږي سلامت اوسې جوړ اوسې کور ودان میریم یک جای دیگه با ما باشید که امشب دیگه ما کاملا خط قنداره و مردم سمت جنوب مصاحبه میکنیم و درد دل امرایشان میکنیم یگان طرف پیدا میکنیم اینا خوب ټوکی میگه یعنی شو ټوکی که راځي چې هغه ټوک مارانم پیدا کو یو څو دقیقې خبرې ورسره وکړو راځه واقعا بینیدای عزیز امروز مزار شریف پر از مردم قندار است کجا هستی؟ اینجا هستی؟
این یخانه سایکو بیا اینجا دلته راست یخانه سایکو ماشاءالله سلام علیکم ستړی مس جوړ په خیر صحتمند تیر شي وختر دې مبارک ښه خو یې په خیر راست د څنګه انډیوالي خیر باید انډیوالي تر پای وساتي جوړ په خیر د اختر دې مبارک سه ساعت عبادت قبول نوم دې محمد د کوم ځای د کندهار ولایت کله راغله یو 3 ورځې کېږي 3 ورځې کېږي څو نفر راغلی یاست 2 نفره یو مټر 2 مټر دا څنګه ښه غاړه دی اخیستې دا کندهاري ده هراتي ده مزاري ده کمپیوټري ده که دستي ده یا لاسي ده څه وایه والله پر کومه لار راغلې پر بادغیس راغله که پر کابل راغله یا پر کابل راغله پر کابل راغلې کابل باندې راغله نن دې څومره ده چې په مزار کې نن مې درېمه ده شک ولا بیا چېرته ځې بیا کوم ولایت ته ځې بیا نو زه هغه ځو بیرته کندهار خواته ده خیره پنجشیر ته ځو پنجشیر ته بیا ځو دغه ته تختو شرکت په دې تختو شرکت دا ستیم معمولا اختر فکر کوم دا لاس 15 ورځې د ښه خوند ترې نه اخلي وګره په چکر باندې شریږي وګره د منظرې کوګر د شاخه راوځګره څنګه دی د مزار ښار څنګه دی ډېر ښایسته دی ډېر لوکس جوړ دی دا دې څوم ځل چې راځي دلته یار لاس بولس واري کېږي ځان ته ډېره تجربه لري داسې ملګري در سره چې لومړی ځل یې راغلی دلته لومړی ځل یاره داسې ملګري نه لرو ګرده راغلی اوس خو بیخي ډېر راځئ واه بیخي ډېر ماښام مېلمانه کېږي دا دې خیر درکړي سلامت اوسئ کور ودان جوړ اوسئ کور ودان که میارجا میریم با مردم قندهار سر میخوریم بیاین که از یک ولایت دیگر هم پیدا بکنیم یک چند لحظه امروزشان صحبت این بچه از کجا آمدید شما از کجا هستین بیا اینجا سلام بیا چه حال داری خوب هستی بخیر صحتمند ولی ببینید عزیز ما نگه کل مردم قندهار است میگه باید از ولایت دیگه هم شاید آمده باشه نامت التفال وانا هستم از ولسوالی دولت آباد قیره پرخواد هستم ازبک اسمه ازبک اه قچن کلیسیز من که کوچه biz şehirga دیگه şehirga taqishlikka shu kelamiz اندیوالار خیلی ular بچه‌lar اندیوالار من شهردان دیگه شو ولایت شبرغانdan و شبرغان مزاردان فاریابdan فاریابga ketib bizdingmi yo ketmadingizmi ketganmiz shu atrofda davlat obod ولسوالی دولت ketib ha berga chakar kepsizmi berga chakar ketib اندیوالارم nechi nafarsiz Ben bir 20 نفر بود دیگه 20 نفر واه داشته ketmadingizmi bugun dasht chodanga bir dista duyimga bir qushdagiz bor deb bog'zanaga ha palvon malvon ham bormi ha palvon o'zim man o'zingiz palvonsiz bala bu joy yaxshi joy emas agar yukamiz bir kurash dedik gap yo'q ustachi sog' bo'ling salomat bo'ling یعنی خواست فاریاب بود میریم یک ذره پیش میریم ببینیم که مردم دیگر هم پیدا بکنیم که امروزشون چند لحظه صحبت بکنیم که ولی دیگران نگه که رس اینی هم صحبت میکنه سلام علیکم چه حال دارین خوب هستی بخیر صحتمند خیرت نامتان نام احمدزیاجان احمدزیاجان از کجا هستی از کندهار آمدی از کندهار آمدی خیر از دری صحبت کنید پشتو صحبت کن مشکل نیست امروز چند نفر آمدی 14 نفر 16 نفر آمده از کدام را آمدی کابل بادغیس یا کابل چند موتر 3 موتر 3 موتر آمده امروز روز چندم است که در مزار شریف؟ نه دریم شب ده 3 شب میشه بیا چرته زی لخیره بیا تزو کابل ته پنجشیر ته زو د پنجشیر بیا زی کندهار کابل ته بیا کندهار ته څه کار کوي کندهار زه په سرپوش بازار کار کوم سرپوش بازار د څه شي کاروبار کوي د صدري سامان خرڅوم صدري دا د څوم ځل چې مزار ته راځي دا مې اول ځل لمړی ځل دی څنګه د مزار شهر څنګه ډېر ښه احساس کوم دا روزي عکسونه به د خامخا لیدلې پر فیسبوک باندې پر سوشل میډیا باندې او ښه خوشحالي لري ښه خوندیدار کې وس کیا ډېر خوند راک څنګه د روزي بیروبار انګړ ښه ښه خوند کې ماشاءالله ډېر رش دی او ډېر کنداریان نه دیغت خو بدنی کړ یا جغت پیژن دا اختر د خوند واخسته کیا ډېر اختر مو 100% خوند واخسته شک زموږ مېلمانه کیږي الله دې عزت وکړي سلامت کور ځای معلوم دی دغه شهر مابین کې دی بیا بریم بیا راس دلته راس تاسو سره به مرکه وکړو دلته راس ستړی مسی څنګه یې جوړ هستی بخیر هستی نامت نام هدایت الله حاجی است هدایت الله از کجا هستی خودت پشتور سرو خیر تو پشتو بگو خیر ارزگان ولایت او یا از ولایت زیبای ارزگان آمده همراه چند نفر آمدی 4 نفره 4 نفره یک موتر دو موتر یک موتر دفعه چندم تاست که در مزار می څوم ځل دی مزار ته راځي مزار ته مې لومړی ځل دی څو ورځې کې راغله هغه څه خو نو یوارې ولاړلو دغه ته داسې پر کابل باندې پروان باندې ولاړو در بدخشان پرې نو شپه مو په تخار کې وکړله سهار روان سو چې لمونځ مو وکړ دلته بدخشان دغه ته مزار شریف ته راورسېدلو تقریبا 12 بجې وې نو نن شپه په مزار کې نن شپه په مزار کې څنګه دی د مزار ښار روضه مبارکه څنګه ده ولا ډېره ښایسته هوا هم ډېره ښایسته ده او روضه مبارکه په چکر ارزي که یا مزار ښار
100% ارزي. څنګه ده د روضه مبارکه؟ روضه مبارکه ډېره ښایسته ده او عکسونه به دې خامخا ځینې لیدلي وو خو د نږدې به دې نه وو لیدلی؟ د نږدې مو نه وو لیدلي خو عکسونه مو لیدلي وو په میډیا کې، فیسبوک، انسټاګرام. دننه ورغلې که یې هلته؟ دننه تر اوسه پرې نه یم راغلی. نو ملګرو ته مو ویل چې موږ به څه عکسونه واخلو، بعد ماښام لمانځه څخه به بیا ورشو دننه. شکه ولا. نو سبا څه که همدلې یا بل ولایت ته ځې بیرته کور ته ځې ارزګان ته ځې څنګه؟ سبا له خیره سره به انشاءالله دوري وخواته ولاړ شو. هخواته؟ د ارزګان د کوم ځای؟ د ارزګان مرکز ترینکوټ یو. ښه. ارزګان کې یو ځای دی ډم دی د څه شي په نوم یادېږي ډېر سیلانیان هلته هم ورځي؟ یو هلته خو 2-3 ځایونه شته خو دي په مرکز کې چې یوه د مزار بابا چینه ده ډېره ښایسته ده ځکه چې یو غټ پراخه غر د دې څخه اوبه راوځي، او یو چې دی ابي بابا یې بولي، د ابي بابا څخه تقریبا یوه واله اوبه داسې رابهیږي، نو ډېر سیلانیان ورځي. او بل چې دی سرچینه ده، نو د مځکې د شکم څخه اوبه راغورځي چې حتی موټر په ګټ کې دا موټر اوبه نه خړوي. او پاکې دي؟ پاکې دي. ځینې خلک وایي چې د هغې سیمې خلک، پخواني خلک وایي چې دا د شورویانو په وخت کې شورویان دې ته پنبه ورچولې ده، نو دا اوبه راغورځي. یو افسانوي تاریخ لري یعنې؟ افسانوي تاریخ لري. نو بیا د وخت سیمې خلکو غوښتنه وکړه د امریکایانو څخه چې په کوم وخت کې امریکانو جمهوریت په وخت کې چې دا ځای موږ ته دا پنبه ایسته کوي، نو هغه وویله چې دا که موږ ایسته کړو کېدای شي چې د دې منطقې خلک یوسي د اوبو په زیاتېدو سره، نو دا ډېرې زیاتې اوبه لري، نو ډېر ښایسته ځایونه دي دغه درې. د امنیت په هکله وه څنګه دی؟ انشاءالله څه مشکل ستونزه منځه خو به نه وي انشاءالله؟ امنیت خو نو ډېر ښایسته امنیت چې د ارزګان ولایت سره روان سوي یو څوک یا بیخي چې بس راته وګوري د کوم ځای موږ روزګان سوی یا څه نه دي. یو چې راتللو د روضې مبارک ته سخته تلاشي یې وکړله، نو هغه خو څه د امنیت لپاره دی؟ امنیت لپاره دی بالکل. نو امنیت ډېر برابر دی. برابر دی؟ ډېر ښایسته. سلامت، کور ودان، جوړ اوسئ، خیر اوسئ.
بینندگان عزیز، آذان شام هم گفته شد. بعد از دیگه هموطنان عزیز ما میره به طرف نماز شام. اما در هر جا که ما سار میخوریم با گروه از هموطنان عزیز ما روبرو میشویم که از امو پوشیدن طرز لباسشون معلوم میشه که از او طرف آمده. اینجا یک نفر است، من امروز یک چند لحظه صحبت بکنم که باش که اینا از کجا آمده. راست دلت راسته راست. سلام علیکم. سلام علیکم. سنگه جوړه بخیر خیر و خیرات. نوم دی؟ نومي مدثر احمد دی. مدثر احمد. د کوم ځای؟ د کندهار څخه. څه کاروبار کوي؟ کاروبار مو شوروم دی د موټرانو. ښه. نور د شوروم ترڅنګ نور څه مصروفیت لري؟ مکتب، پوهنتون؟ او مکتب دی او د دې ترڅنګ سنټر دی او د دې ترڅنګ خپل کاروبار. د څه شي سنټر دی؟ انګلیش. انګلیش؟ انګلیش زده کړې کوي که انګلیش ټیچینګ کوي؟ یا زده کړې. څو میاشتې کېږي چې انګلیش ژبه وایي؟ اوس نو یوه میاشت بعده فارغه کېږم. یوه میاشت بعده؟ زه مطمئنه چې ته په انګلیش ځان معرفي کولی سې. Would you mind introduce yourself? Yeah, of course, why not? No? Yeah. Go ahead. Yeah, in the name of Allah, my name is Mr. Ahmad. I'm from Afghanistan, living in Kandahar. And then the Eid has come, then I came here. You came here? Yeah, Mazar. You should use simple past tense. You came to Mazar Sharif. Yeah, Mazar Sharif. When you came to Mazar Sharif? 2 days ago. 2 days ago? Yeah, 2 days ago. With how many friends you came here? 6. 6 friends? Yeah. How is the Mazar Sharif city? That's very fantastic. The people are very fantastic. Hospitable? Yeah. It's your first time? Yeah. So, for how many days you will stay in Mazar Sharif? Just 2 days. 2 days? Yeah. What's your next plan? Next plan to go to Bamiyan. Bamiyan province? Yeah. And next? Next Kabul. Kabul? Yeah. And next to Kandahar? Yeah. So, tell me about the security situation in Afghanistan, special in Mazar Sharif. Does anyone annoy you or not? Yeah, of course. Then you know the Afghanistan people. That's very good people, very fantastic. And then I came here, Mazar Sharif. Then I looked to people, Mazar Sharif people. No, tell me about the security situation. Security is good or not? Good. It's good? Yeah, fantastic. Wow. English ته شدم ماشاءالله. سلامت اوسه. کور ودان. زموږ سره مېلمه کېږي؟ خیر اوسه، الله دې غم ورکړي. سلامت اوسه. خیر اوسه. کور ودان. بینندگان عزیز، ما در روضه مبارک هستیم پیش دو توریستی که از روسیه آمده. متاسفانه ما روسی را یاد نداریم، انگلیسی را یاد داریم. کاش که اینا انگلیسی را یاد می داشتن. اینجا یک وطندار ما ترجمان هم روشن هستن. از اینا سوال میکنیم. شما اگه اون چیزاشون خوب نمیشه که من سوال بکنم؟ خیلی خوبه. شما بر شما راحت است. بله. اولی رو بگو که خودم معرفی بکنن. نامش چی است؟ از کدام قسمت روسیه، از کدام ولایت روسیه به افغانستان آمده؟ خب он сначала спрашивает, кто вы представляете себя, имя, фамилию, отчество, от какого района или с какого города вы приехали из России? Да, мы приехали из Москвы, из России. Меня зовут Денис. Это моя жена Наташа. Наташа. Денис. میگه که ما از مسکو آمدیم، از شهر مسکو، در اونجا زندگی میکنیم. نام من دنیس است، نام خانم من ناتاشا است. دفعه اول است که به افغانستان سفر میکنین؟ спрашивает, это первый раз, который вы уедете в Афганистан? Да, первый раз, да. بله، اولین دفعه است. افغانستان چگونه کشوری است؟ بگو از دیدنشون خوش شدین یا نه؟ از چه لحاظ شما؟ از لحاظ تاریخی، از لحاظ امنیت. خب میگه که در افغانستان چگونه احساس میکنین مسائل امنیتی را، مسائل تاریخی و فرهنگی را، کلتور مردم چگونه؟ در روسی برش بگو دیگه. این خمام فهمیدم. спрашивает, как вы чувствуете себя в Афганистане в теме, допустим, безопасности, культурным образом, поведения людей, как? Очень, мы 3 дня здесь, 3 дня. Все очень здорово, безопасно. Очень нравится, что люди открытые, вот как сейчас, да, все
подходят, общаются. Да, все очень благодарят, что приехали сюда, что мы смотрим, опять же, что рассказываем своим друзьям в своей стране о том, что здесь безопасно, здесь есть очень красивые и древние памятники, вот, что, ну, дружелюбный очень народ, очень интересная страна, так как, опять же, нас, ну, все-таки много объединяет Россию и Афганистан. Мы соседи, и я думаю, что в ближайшем будущем наши страны будут более дружны, и наше руководство, и ваше руководство, оно делает шаги, чтобы быть ближе друг к другу. میگه که ما جریان 3 روز است که ما در افغانستان آمدیم. دفعه اول ما بود و حال بسیار خود راحت احساس میکنیم. در افغانستان آرامی است، اطمینان است و دیگه در این حال مردم میبینیم مردم بسیار میهمان دوست هستند و ما مردم بیگانه نیستیم، ما با هم همسایه هستیم و انتظار داریم که در آینده به اصطلاح دولت ها و حکومت های ما و شما دوباره نزدیکتر شود از نظر روابط اجتماعی و ما زمانی که از اینجا بریم برای همسایه خود، برای رفقای خود، برای وطندارای خود ما این موضوع را میگیم که در افغانستان بسیار آرامی است، این مردم بسیار خوبی هستند و این با هم به تماس شویم. بغیر از مزار بگو دیگه به کدام ولایت بخیر سفر میکنین؟ پلنتون چیست؟ کروم مزار شریف دوروگی کارادوف گیدیو کودا و افغانستان ویدی تی گلیاتی. Да. Мы были в Кабуле, Балх, Мазар-и-Шариф. Мы поедем в Герат. А в Герат поедем Кандагар, Бамян, Газни, Мазар-и-Шариф. Все основные. اینا میگه که ما میخوایم بریم غزنی میریم، قندهار میریم، هرات میریم، بامیان میریم و اینجا مزار شریف دیدن. داخل بگی اگه عکس میگیرم با همراه شما. خب اون پروسه разрешили чтобы сфотографироваться с вами вместе, это возможно? Конечно. اجازه میدیم. شنیده اساس قسمه که در بالای برنامه هم براتون اشاره کردیم. ما از مسجد جامع روضه مبارک برآمدیم. جماعت برگزار شد. خداوند اطاعت عبادات همه ما شما را قبول بگردد. اما هنوز هم مردمی که از سمت آمده گروه ایستاد میشن عکس میگیرن. مثلا یک گروه همین لحظه اونجا ایستاد شدن، نمیفهمم که 10-15 نفر است عکس گیری میکنن و یک گروه دیگه هم پایین ایستاد بود عکس گیری میگیره. چندین گروه اونجا هستن که هنوز هم داخل روضه مبارک هستن. شاید به خاطر نان شام بیرون از روضه مبارک برآید. ما هم بیرون از روضه مبارک میریم ببینیم که در بیرون از روضه مبارک چه احوال است. ما گزارش توسط موبایل میگیریم. چی لنزی که برای خاطر محافظت از کامرا است اون که سر پل رفته بودم یک ذره درس پیدا کرد. شاید تصویر آنقدر جالب و آنقدر با کیفیت خوب نباشه که ما شما را راضی بسازیم، ولی انشالله فردا بخیر غمش هم میخوریم او را باز تبدیل میکنیم. حالا ما میریم بیرون از روضه مبارک ببینیم که چه حال و چه احوال و گپ از چه قرار است. میریم بخیر. بیننده عزیز، ما در لابلای برنامه هم براتون اشاره کردم که این مردم بیرون از روضه مبارک در حال برآمدن هستن و میرن نان نوش جان میکنن. این که اینا از کجا هستن بیان که امروزشان پرسان بکنم و بیان که از دری از اینا چند لذت ببریم. ما قطعی قدش که یک ذره دراز است، امروز صحبت میکنم. سلام علیکم. چطور هستی؟ خیر از دری پشتون صحبت کن. نامت؟ نام عبدالحجی آقا. عبدالحجی آقا از پرسی یاد نداره.
کدامش پارسی یاد داره؟ یاد داری؟ نام خودت؟ نام احسان الله. احسان الله از کجا هستی؟ با کندهار آمده. از کجای کندهار آمده؟ کندهار غصب خودی. از مرکز یا از ولسوالی؟ شهیدان چوکان. شهیدان چوکان. چند روز میشه که آمدی؟ چند روز. 5 روز 4 روز چند روز؟ 5 روز میشه. 5 روز. اختر روز اول. روز اول اختر روز اول عید یعنی آمدن. چند نفر آمدی؟ 15 نفر آمده. 15 نفر آمدن. دفعه اول است که در مزار شریف میایی؟ نه با کابل مزار صحیح است. خود پیش مزار آمده بودی؟ یعنی مخکې مزار ته راغلی وی؟ خود راغلی جمهوریت کې راغلی وس راغلی. دا راته په کندهار کې څه کار کا؟ په کندهار کې د څه کاروبار کا منظور؟ زه خپل خود زرن چلوم. زرن چلای؟ بېشکه والا دا زرن پیسې ټول چکر ته راغلی. پر کوم لار راغلی؟ پر کندهار دغه هرات بادغیس راغلی که پر کابل؟ یا په کابل راغلی. کابل راغلی؟ سبا د لیک بل ځای ځې؟ یا سبا د خیر زو بادغیس ته. چیشته ځې؟ بادغیس ته زو. بادغیس خو دې خواته دی؟ او بادغیس ته زو. بدخشان که بادغیس؟ یا بادغیس ته زو. بادغیس ته؟ د بادغیس خو بیا هرات ته ځې؟ او خو بادغیس زو بیا هرات ته. څنګه دی د اختر ورځ چکر خوند وکړي که یا؟ بېخي. مزار ښار څنګه دی؟ مزار بېخي ښایسته هوا. امنیت څنګه دی؟ بېخي. اوس چېرته روان یاست؟ اوس زه کوټې ته د خیر روان یم ډوډۍ بندوبست کوو. ښه دلته مو اطاق نیولی؟ هو اطاق مې نیولی. نو ماښام ته کوم شی مې د دې ځای فرمایش وکړي چې خپله پخوئ؟ یا په کوټه کې اشپز لرم. ښه بېشکه څه شي پخوئ؟ د چرګ غوښه پخوم. د چرګ غوښې؟ غورمه که تنه وریجې؟ یا غورمه ده. موږ نه میلمانه که؟ ولې نه کوو دا هسته کې راډونې 15 کاسې چې نو تاسو دوه خو بېخي نه مال. شپاړسم خو دا بېخي پشکې ورکېږي. څنګه؟ سلامت اوسې کور ودان. کیس خبر است. جوړ اوسې. حال تو هیچ داری یاد نداری؟ نداری. چرا یاد نداری؟ بیننده های عزیز ما در چوک بیهقی هستیم. اینجا دیگه واقعا خیلی تغییرات آورده شاروالی مزار شریف. اونجا که سکرین بزرگ تبلیغاتی بگویم نصب شده و تبلیغات در اونجا نشر میشه. کمی لحظه چون در کامرا شاید او تبلیغات خوبتر دیده نشود. ما هم لایت نداریم اما تلاش میکنیم که از بیروبار و ازدحام شام مزار شریف یک چند تصویر برای شما بگیریم بعد با شما خداحافظی میکنیم و اگر باز هم با مهمانایی که از بقیه ولایات آمده اگر سر خوردیم حتما همراهشان چند لحظه صحبت میکنیم اگر سر نخوردیم باز دیگه میریم طرف دفتر و طرف خانه. جالبش اینجاست که واقعا در کنار از اینکه مردم میبراین از این فضای امنیتی و فضای آرام شهر لذت میبرن. فامیلیای عزیز ما، خواهرای عزیز ما، مادرای عزیز ما با اعضای فامیلشان با پسر و شوهر و برادرشان من و از این نماها لذت میبرن. شاید نتونیم با کسی دیگه صحبت بکنیم. ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. تا برنامه فردا که ما حیات الله اسحاقزاده در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.